د میدان وردګ ولایت ترافیک مدیریت مسؤلین وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د لایسنس او جواز سیر له درکه څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. نور د لایسنس جواز سیر او د حادثاتو برخه کې موږ خلکو ته خدمات وړاندې کوو چې د هغو برخه نه موږ په 1402 کال کې په لومړیو دوه ربعو کې 1 میلیون او 19,900 عواید لاسته راغلي دي چې د هغو د جملې څخه 15,15,600 د جواز سیر دی او باقي د لایسنس د شعبې څخه موږ عواید ترلاسه کړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي چې په هغه کې موږ لایسنسونه او جواز سیرونه توزیع کړي دي او د موټرو تخنیکي معاینات ورته کړي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارات په راتګ سره د نورو ادارو ترڅنګ په ترافیک مدیریت کې هم د پام وړ بدلون راغلی. دوی د دغه مدیریت له مسؤلینو او کارکوونکو زیات خوښ دي چې پر وخت سره کارونه ترسره کوي. د ما موټر یوه کلی و پاکستان لاس بیا مې د سره ساوت کلاس ټکر یې کړی و بیا نن راغلم جواز سر مې واخیسته او اوس متل پلیټو ته یاره انشاءالله زه د 1 ساعت مخکې راغلی وم ټول کارونه مې ډېر ښه په ښه اخلاقو ډېر ښه زر زر یې تخلاص کردم. ما به خاطر از آمدم که نمی اسنادهای ما نو میشه از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم. می جریمه ای که برای ما بخشیده بسیار زیاد خوش هستیم. از تشکر میکنیم. با مردم خیلی همکاری زیاد کردن. د اسلامي امارت له لوري د راسته لاس او یو کلي موټرو لپاره د اسنادو ورکړه او د جریمو معاف کول هغه څه دي چې له امله یې موټر چلوونکي زیات خوښ دي.